چارواکي وایي 11 ټنکره بې کیفیته تیل له فراه ولایت بیرته ایران ته ګرځول سوي. د سټنډرډ ملي ادارې ویلي چې تېره ورځ یې په فراه ولایت کې د بې کیفیته تیلو هغه 11 ټنکره تیل بیرته ایران ته مسترد کړي چې هېواد ته د اتاوې امیل بندر له لارې داخل سوي وو. په دې وروستیو کې د سټنډرډ ملي ادارې په خورا جدیت د بې کیفیته تیلو د واردولو د مخنیوي لپاره عملي ګامونه پورته کړي دي. تیر کال د نچاو د توکو له امله 200 افغان ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي تیر 2022 میلادي کال په افغانستان کې په ماین چاودنو له جګړې پاته د نچاو د وسیلو او په کور کې د جوړ سویو چاودېدونکو وسیلو په چاودنو کې له 200 زیات ماشومان وژل سوي او یا هم ټپیان سوي دي. اوچا دا خبره نن په یوه ټویټ کې کړې او ویلي دي چې دا په ورځ کې په متوسط ډول 2 ماشومان دي چې په افغانستان کې د چاودنو قرباني کیږي. د کوچتپې کانال د لومړي پاس چارې به تر راتلونکو 40 ورځو پورې بشپړ سي. په بلخ ولایت کې د ملي پراختیا شرکت مسؤلین وایي چې د کوچتپې کانال د لومړي پاس چارې به تر راتلونکو 40 ورځې پورې بشپړې سي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سریلانکا پر وړاندې د راتلونکو 3 نړیوالو ورځنیو سیالیو په موخه نن سریلانکا ته روانه سوه. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي د مهالویش له مخکې به دغه سیالۍ د راتلونکي جون میاشتې پر 2 4 او 9 نیټه د سریلانکا په همبانټوټا نړیوال کرکټ لوبغالي کې ترسره سي. په یوه وسلواله نښته کې 2 پاکستاني پوځیان وژل سوي دي. د پاکستان پوځ وایي د خیبر پښتونخوا په ټانګ سیمه کې وسلوالو سره په نښته کې 2 پوځیان وژل سوي دي. د پاکستان له پوځ څخه په خپره سوې خبرپاڼه کې راغلي چې د نښته تېره ورځ ناوخته رامنځته سوې چې په پایله کې 3 وسلوال مخالفین هم وژل سوي دي.